به مسلمانېږي او زه به مشرف ته نکاح کړم. چې راشه یو خو ځان سره ګرځې، یو ورسره بل هم بونډی ده چې د دغې هم درته نکاح وتړم. ځکه چې خلک یو ښځو نه په منډه دي، یوې نه په منډه دي وایه لکه که نه هم ته په منډه نن وګورئ، نن وګورئ ستا د پېښور شادي حالونه د لویو لویو پښتنو، منګه پښتانه، منګه پښتانه، منګه پښتانه، هغه پکې په شادي حالونو کې وي که نه وي، سړو سره په یو میز روټۍ خوري که نه خوري. چې زما ښځه زه ځان ته پښتون وایم او زما ښځه پردي سړي سره په میز روټۍ وخوري، زما په دغه ښځه د ټول پاکستان خره واچو. دا نن داسې دوس ملک شو، کومه جمعه کې چې در سره هغه سړی ولاړي چې ښځه په شفي مارکېټ او په کوچي بازار کې شاپینګونه کوي پردو سړو سره، وایي په ایمان دې بازار کې ایک یې پاره نه دفعه کړ ایک یې پاره 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 د مازدیګر ټایم کې تاسو ګورئ ایو دکاندار ورته چېرته ویلي چې جا پھوسی اگلن وہی پھوسی تیری ماں ہوتی، میں تو آج 14 سال کی ہوں، میں پھوسی ہو گئی ہوں. تا پھسکائی دی کنه ټوله ورځ د خدای د عظیم د پاکستان حکومته که دې په زړه کې دا نه وي چې د پاکستان ښځې به په کورونو کې بندوم، الله دې د ضیاءالحق غوندې په اسمان کې ټوکړې کا. د پاکستان ښځې څومره لرې لاړې، آسان چل یو ښځه که د معتبر نه د غریب خیر دی. د کابلۍ په دې ګیټ کې سر لاندې او خپې پاس وړندومه او اعلان کوم چې کومه ښځه بهر راووته دا بې حالي، کرانه ښځه راووته ګیره مې کله کړي. خو پوه دي چې په دبلدین اورېدلې یم، نړۍ دبلدین دی. هغه ورځ ناستمه د یو تیکو والا د زوی جنګ تېرېدو، نا تیکو والا ورته ما ته یې داسې وکتل وایي استعمال په کومه نو بیا مې ورته وایي ما لکه مبارک شاه د زوی واده دی، بس هغه ارامیانو هغه ډولکۍ غږولو مال یو شوق مې وشو خو دروتی نه شوم. ویل ښه مال بس دا مې شوق و چې دې ډولکي ته ځم لږ ګډ شم، چې تاسو جنګ تېرېږي که نه چې ځم لږ ګډ شم. ویل ولې؟ مال د ډم قوم امام هم ډمي، زه ستاسو امام یم چې تاسو ډمان یې نو زه نر پاتې کېدی شم. ستاسو ټول ودونه لعنت دی. په 15,000 روپۍ ورته موټر سجاوئ چاله دې کې به صحیح ما به ماما کې نوي نن په ډولۍ کې او ورسره دوڼدوڼې ناستې مخکې. زه چې په مال دکان کې ناست یم او دا د موټر راباندې تېر شي نو ما نه دا رایاد شي چې ما به ماما کې نوي نن په ډولۍ کې. بیا زمونږ یو اشنا دی د هغه واده و نو بینډ یې پرې راوستې
مالک دا دې سارام توپ کړی دی ویلې مور مې ویلي چې اخري دی اخري زوی مې دی چې لږ ارمان پې وباسم وایي په دغه مور ته سټکوری شي دغه زړې خدای په ګرنیټو لګوه نن زړې چې څومره ورانې دي اوس خو بله مزه جوړه شوه د سړو پتلون ارتي او د جنکو پتلون سټایل دا پنډی پکې راوتي پتلون سټایل پرتوګ نن جنکو جوړ کړی او دغه ډیکو دی دې خوا وګورئ دا به تاسو له ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ سرای فقیر خان پېښور ښار کې د ناصر خان څراغ سات ملاویږي نن تاسو په څه معنی دا پتلون سټایل پرتوګونه چې نن ښځو جوړ کړه په دې معنی دا پرتوګ او دا دې دی دا دې ته راوست چې رستو دا ټولګي پکې ښکاري هلکانو پتلون دومره تنګ کړو چې هغه هم پکې رستو دوپړی غږوي زړې ښځې خو غټې شي که نه نو دا چلې کړي او دا دغه دومره دومرهی ده تیلټي هغې ته دا سپینګیري ډېر ګوري نو څه کوي نن ټیپر د سبزۍ دکان ته ودرېږه او پوښتنه وکړه بینډۍ وګوره پېټه سهار کله سبزي والا نه درته وکړي بینډۍ په څو دي وایي دي 60 روپۍ کیلو په منډۍ کې مال دا یو وړه وړه ځان کې منډه مونږ بینډۍ نه خورو لوی لوی ټینکرې ته ډکېږي او امریکنیانو ته ځي کابل ته نن ایم پی اے صاحب سره دا څه کوې لکه دی د نرۍ او غټ دغه نرۍ او غټ لی ټول ارامتوب په تاسو ټول ارامتوب دا دې سټیټ ته دا خلک رسول تاسو دي که نه سبا د ناظمانو د کونسلرانو الیکشن بیا شروع کېږي تاسو به بیا راپاڅې ډولکي به غږوئ پلانې زنده‌باد پلانې زنده‌باد دا د یو دومره کونه ده مخې سر مخکې دي او کونه یې وروستو دي پلانې زنده‌باد بیا به سبا ولاړېږي تاسو مونږ نه ګرمه ما نه دی وکړه په دې 50 کاله کې دې څوک وایي چې ما چاله ووټ ورکړی ما ته پته ده نو زه हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया थी और घर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन زه خو دې د خاورو تیلو ډیوونه شم بلولی او د شاهانو بنګلې کې دې چراغان دي زه دې په سوی ګیس روټۍ نه شم پکولی سوی ګیس 8% نور ګران بجلی 8% نور ګران پټرول 8% نور ګران مطلب یې دا دی چې دا غریبان د خانه خراب بچي چېرته په رشته کې کېږي او په سوزکۍ کې کېنني چېرته په مزده کې کېنني
और शाहानुल्लाह 28 वजीरानुल्लाह तो मरकज के 28 करोड़ बांधे मोटरों न रागई यो मोटर 1 करोड़ रुपए पर यो तासो बांधे टोला हो दे गंद चिनी बंगे दर बांधे हुए तलाशी दे स्पीवंदे पसूड़ा के न नवजी और खान के दे लाशी तो बंगला की उस चलो तो काटना मुनिया जा गई मुनिया वकीली कली से मेरी प्यारी बेटी की शादी है और आपसे दरखास्त है आपसे दरखास्त है कि आप तशरीफ लाएं अपनी दुआओं के साथ उनको रुस्खत करें बेदबी माफी जमाखला लगा बेड़ा बात और आप एतराज को चित्त जमा लूर निकाह तराने बात लूर 10 काल हुआ वेल दो 10 कालो लगा तकड़ा हो मना माल का माशूमा द दुआ जरूरत थे वक्त बोले बोरा हुआ तमुंग खजे का अल्लाह पाक भी तद चरगु मरद रहा खुदा कल वबा राजी अल्लाह द पाकिस्तान पर खजो रावल तोलामीन कई कजमुंग मोर और पकी खजा पकी खुदा दे चरगु पर मरद मुर्दार है सली नरे वक्त तकबीर प्रेता आराम के दावा के नरे तकबीर और ब्यारुस हुई वाक्य दे सड़ी लाऊ तो प्राते ही को कोरोनो के और खजी ब्या ता ठीक है नहीं बिल्कुल नहीं ठीक है ना खुदा दे कोरवान कनो दे पोजे 70 ढेर जरूरी है जरा पोजा दे पटा कड़े दा सब हुआ है तो पाकिस्तान बसोक सोक जाने गरीब बचाने गरीब तो सुअर बचे दानन की बिजली बस चाचे ट्राई पे बिजली महंगी होगी 150 जो खुदा पाक हम पकीला दिन के सुई गैस महंगा हो गया अच्छा हो सुई गैस रोटाइल पकने कैसे उस दर तक हम बहुत मीठरे लगी मुबारक शाह नॉर्मल टोल भाई मुसलमानी की और सुबह मुशरफ का निकाह था शराशा अयो खुदान सारा गर्दे यो और सारा बुलम बोंडा है ना कि दगिन दर तनिका होता है जिका चे खलक यो खजो ना पमंडई ये ना पमंडई हुआ है कहना तम ते पमंडई ना नुगो रही साद पे खबर